ځه زه سپېڅلی خدای لرمه مړ شې زه ستا دا ټول واړه بوتان مرد آباد تا پیدا کړي دي په تا مین دي که نه دي هغه بندګان مرد آباد چې ښکل دې نه کړم قربان سر ته کېږدم داسې جار جار داسې قربان مرد آباد سړی په خپله عقیده چې جوړ وي بیا دې تاویږي نو شیطان مرد آباد او څاره بس د مینې نوم بدوي بس د مینې نوم بدوي دا بعضې عاشقان مرد آباد د شاعرانو د پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وي او د صحت په کالیو کې په نغښتې وي قدرمنو ملګرو پکتیا ته راغلي یو چېرته چې زموږ ګران یار بابرزی او سر صاحب اوسېږي راځو د ده څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو او تاسو سره به یې شریکو او سر صاحب زموږ د شاعرانو د په پاڼه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شي مینه قدر او مننه پاچا صاحب خوشحاله یم چې له تاسو سره په دې پروګرام کې مې برخه اخیستې ده او له تاسو ډېره مننه کوم تر څو داسې استعدادونه را برسېره کوئ او وطن ته خدمت کوئ ډېره مننه راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه ور بیا به مخکې ځو ولې نه پاچا صاحب وایي بیا کیسې د بېلېدلو کړم قیامت دی بیا کیسې د بېلېدلو کړم قیامت دی انتظار ستا د راتللو کړم قیامت دی او څنګه تلې څنګه د زړه نه سوځېدلو څنګه تلې څنګه د زړه نه سوځېدلو څو کیسې دا ستا د تللو کړم قیامت دی او څه په سخته مې ځان ووژنم حیران یم څه په سخته مې ځان ووژنم حیران یم تیاری د ځان وژلو کړم قیامت دی او راخپلیږي نه په دې خو باوري یم راخپلیږي نه په دې خو باوري یم سوچ دا ستا د هېرولو کړم قیامت دی او راخپلیږي نه په دې خو باوري یم سوچ دا ستا د هېرولو کړم قیامت دی غم او څار ډکې پیالې بنده کوټه ده غم او څار ډکې پیالې بنده کوټه ده دم په دم ګزار د څښلو کړم قیامت دی مننه ډېره زیاته مننه غزل مو اورېدو ډېر عالي و نور قضاوت به لیدونکو ته پرېږدو او سر صاحب موږ خو د سیرۍ نوم سره اشنا یو که بیا هم خپله لیدونکو ته ځان ور معرفي کړې نو مهرباني به ولې نه پاچا صاحب نوم مې بابرزی تخلص مې اوڅار د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ اوسېدونکی یم فی الحال په بلند منزلو کې اوسېږم زده کړې مې تر 12 ټولګي کړې دي د ششګر علي لیسې له 12 ټولګي څخه فارغ شوی مننه او سر صاحب که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي او ولې مو په دومره کم عمر کې شاعرۍ ته مخه کړه مننه پاچا صاحب تقریبا 2.5 کاله کېږي چې زه شاعري کوم او شاعرۍ ته مخه کېدل مې دا د شاعرۍ سره د یو لوی شوق دا عامل دی چې ما شاعري شروع کړې ده متاثره شوی یم ستاسو په کورنۍ کوم یو بل شخص هم داسې شته چې شعر او شاعري کوي نه پاچا صاحب زموږ په کورنۍ کې خو شاعر نشته خو البته دا چې زه یم دا لومړی ګام ما ایښی دی ډېر ښه راځو یو څه نور غزلونه په دغه برخه کې درسره مننه پاچا صاحب وایي لا خو بله دنیا پاتې د حساب شته لا خو بله دنیا پاتې د حساب شته د لیلا او د مجنون ترمنځ کتاب شته او جرأت نه لرم چې تا سره ګواشم جرأت نه لرم چې تا سره ګواشم ګنې ما سره پوښتنې شته ځواب شته جرأت نه لرم چې تا سره ګواشم ګنې ما سره پوښتنې شته ځواب شته او دا خو حق له 5 حقو د مسلم دی دا خو حق له 5 حقو د مسلم دی څه پوښتنه یې کوه دا ستا هم بېتاب شته او لا څهره یې ښه صحیح معلومه نه ده لا د مخ په پورتنیو یې نقاب شته لا څهره یې ښه صحیح معلومه نه ده لا د مخ په پورتنیو یې نقاب شته شاید مړ شم بخښنه راته وکړئ بخښنه راته وکړئ لا خو قتل دی او څاره انقلاب شته بلم درڅخه مسلسل څو غزل مې درڅخه پاچا صاحب غزل دی چې وایي سپینو مخونو ته بیخي توبهګار ستا تصویرونو ته بیخي توبهګار نه
په دغه کې خو هیڅ نه وایم ستا قدرتونو ته بیخي توبهګار. ای هاي نه نه په دغه کې خو هیڅ نه وایم ستا قدرتونو ته بیخي توبهګار. او نه میکدې هم زما نه دي خوښې. نه میکدې هم زما نه دي خوښې. نه جامونو ته بیخي توبهګار. او ملا په ژوند مو سره بیل نه کړې بیا. ملا په ژوند مو سره بیل نه کړې بیا ستا تعویذونو ته بیخي توبهګار. بیا یې اورم. ملا په ژوند مو سره بیل نه کړې بیا ستا تعویذونو ته بیخي توبهګار. او څاره نور یې د زغملو نه یم. او څاره نور یې د زغملو نه یم دې پرهرونو ته بیخي توبهګار. پچا صاحب بل غزل دی چې زه بدبخت خوشحالی تر تا توبه. زه بدبخت خوشحالی تر تا توبه. زما ورانې زندګۍ تر تا توبه. جانان هسې نشته کاش چې تو هم نه وی. جانان هسې نشته کاش چې تو هم نه وی. دردونکې تنهایی تر تا توبه. جانان هسې نشته کاش چې تو هم نه وی. دردونکې تنهایی تر تا توبه. اخ نو څه دې له خوږو یارانو بیل کړم. نو څه دې له خوږو یارانو بیل کړم. اخ بې وسه غریبۍ تر تا توبه. اخ نو څه دې له خوږو یارانو بیل کړم. اخ بې وسه غریبۍ تر تا توبه. ستا راتللو سره سم قیامت راغلی. راتللو سره سم قیامت راغلی. ته به نه راتلی ځوانۍ تر تا توبه. څه به ته دام بیا مننه. ستا راتللو سره سم قیامت راغلی. ته به نه راتلی ځوانۍ تر تا توبه. څنګه ونه ژاړم څنګه ویر ونه کړم. څنګه ونه ژاړم څنګه ویر ونه کړم. په نصیب مې بدبختۍ تر تا توبه. او څار دومره هم په خپل مرګ خفه نه یم. او څار دومره هم په خپل مرګ خفه نه یم. بس جدا دې کړم رسۍ تر تا توبه. وای بیا زموږ له کلي غبرګې جنازې وړي. بیا زموږ له کلي غبرګې جنازې وړي. تړ مې اوښکې مو د ښار تر هدیرې وړي. څو ځوانان به د لحد غېږې ته سپاري. څو ځوانان به د لحد غېږې ته سپاري. څو ځوانان به د لحد تر تورې خولې وړي. جسد نشته ځوان په داسې مرګ مړ شوی. جسد نشته ځوان په داسې مرګ مړ شوی. بس تر قبره د تابوت خالي تختې وړي. او خان مړ شوی په کټ ځای د خلکو نشته. خان مړ شوی په کټ ځای د خلکو نشته. خوار مړ شوی زړه مور یې په اوږې وړي. او د کفن د اخیستلو څوک یې نشته. د کفن د اخیستلو څوک یې نشته. او څار مړ دی تر لحد زړې جامې وړي. او څار مړ دی تر لحد زړې جامې وړي. غزل دی چې پاچا صاحب وایي موږ سره جوړ یو رقیبان مرد آباد. موږ سره جوړ یو رقیبان مرد آباد. زه په مخه د ګلان مرد آباد. چې یو زما بل د هغه لاس ولچک. چې یو زما بل د هغه لاس ولچک. راځه راځه سپینه زندان مرد آباد. او څنګه یې وچېړلم څه پوره شو زما د زړه دا لوی ارمان مرد آباد. زه سپېڅلی خدای لرمه مړ شې. زه ستا دا ټول واړه بتان مرد آباد. زه سپېڅلی خدای لرمه مړ شې. زه ستا دا ټول واړه بتان مرد آباد. تا پیدا کړي دي په تا مین دي که نه دي هغه بندګان مرد آباد. تا پیدا کړي دي په تا مین دي که نه دي هغه بندګان مرد آباد. چې ښکل دې نه کړم قربان سر ته کېږدم داسې جار جار داسې قربان مرد آباد. سړی په خپله عقیده چې جوړ وي بیا دې تاویږي نو شیطان مرد آباد.
واه څه زبردست دی بیا یې اورو سړی په خپله عقیده چې جوړ وي بیا دې تاویږي نه شیطان مرداباد مرداباد چې د خپل جیب غم کوي ګوره خدایه وایمه داسې رهبران مرداباد او هسې په غاړه ګرځول یې څه کړم ملا ستا واړه تاویزان مرداباد او چې ستاوي نو بیا شي د بل چا ستاوي نو بیا شي د بل چا داسې په مینه کې تاوان مرداباد بیا یې اورو چې ستاوي نو بیا شي د بل چا داسې په مینه کې تاوان مرداباد زما د زړه مینه پرې نه ماتېږي زه واخله ستا دا تصویران مرداباد او چې د ریا د پاره هر څه کوي چې د ریا د پاره هر څه کوي داسې سپېڅلي ملایان مرداباد او پلاره چې ستا په ګټې نشي تمام پلاره چې ستا په ګټې نشي تمام ستا د اته واړه بچیان مرداباد او څاره بس د مینې نوم بدوي بس د مینې نوم بدوي دا بعضې عاشقان مرداباد څه زبردست مننه ډېر زیاته مننه کوم افسر صاحب محترم آباد اوسه ډېره مننه د شاعرانو در پاڼې او همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا وه د بابرزی او سار صاحب سره یو کوچنی شانتې مرکه تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد څه اجازه اخلو